د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په افغانستان کې د طالبانو څخه د یو ټولشموله حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي، له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي، موږ باید ټول د خبرو میز ته کښینو. هغه ویلي، د خبرې له لارې باید موږ خپل مشکلات حل کړو. له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. افغان ولس ډیر کړېدلی دی، نور یې باید موږ ونه کړوو. 40 کاله په افغانستان کې جګړې دوام وکړو، هیڅ هم ترېنه جوړ نه شول. له طالبانو مې غوښتنه دا ده، زموږ شرطونه هم باید ومني او یو ټولشموله حکومت په افغانستان کې جوړ کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټولشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ کړی چې افغانستان کې باید یو ټولشموله حکومت جوړ شي. د سپوتنیک د خبر له مخې د انګلستان په کمبریج پوهنتون کې احمد شاه مسعود او د افغانستان راتلونکي تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوې وه، چې په ترڅ کې د دغه پخواني پوځي قومندان زوی احمد مسعود په حقیقت کې خپله وینا له حاضرینو سره شریکه کړه. احمد مسعود چې د پنجشیر د جبهې مشري کوي او لا هم له طالبانو له تسلیمېدو ډډه کوي، په روسیه کې منع دی. هغه په دغه بیانیه کې په افغانستان کې د ټولشموله حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه پوځ چې یوازې د افغاني ټولنې د یوې برخې استازیتوب کوي غیر عملي او ناکام به شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.